ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دلوی او پاک الله په سپیڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو او درنو اوریدونکو ښې چارې خوشحاله اوسئ او په دې هیله چې د ژوند ټولې چارې مو په کامیابۍ بریالیتوب تر دې مهاله روانې او رسیږي یو وار بیا هم د رڼا په لور ګردي مې خپرونه پیل شو د خپرونې د بحث موضوع مو ده اوسپنه یا فولیک اسید ټابلیټ څه ته وایي غواړو په دې مهمه موضوع د کونړ ولایت د ولایتي شفاخانې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر توحید الله دانش صاحب سره خبرې وکړو تاسو سره د دې موضوع په تړاو بیلابیل معلومات وړاندې کړي هیله دې نه وي چې دا خپرونه به دوام ولري او همدارنګه ډاکټر صاحب قدرمن به موږ ته د دې ټابلیټو د ویټامینونو ګټې اغېزوالی او همدارنګه هغه خلک چې له دې استفاده نه کوي د کوم ډوله ناروغۍ سره مخ کېږي د همدې تر څنګه به په کمخونې هم ورسره غږیږو ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ دا نه زموږ خپرونې ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب دا کمخوني تعریفوو او ډولونو باندې هم بحث کوو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه خوشحاله اوسئ ډیره مهمه موضوع ده مونږ کوشش کوو چې انشاءالله په عادي لحظه باندې په دې باندې وغږیږو چې زموږ وطنداران د دې برنامې څخه سالمه استفاده وکړي بله مهرباني ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ موضوع داسې ده چې انیمیا اول خو په انیمیا باندې خبرې کوو کمخوني چې ده کله چې تعریف داسې کوو چې کله په وینه کې د هیموګلوبین اندازه د نارمل اندازې څخه راکم شي دې ته موږ انیمیا وایو د انیمیا یا د هیموګلوبین په ترکیب کې یا د هیموګلوبین د جوړېدو لپاره چې د وجود کې د فولیک اسید او د آیرن یا د اوسپنې ترکیب ډیر زیات ضرور ده کله چې هیموګلوبین جوړیږي د دوی لپاره اوسپنه ډیره ضرور ده او فولیک اسید دا دواړه ډیر مهم رول لري د وینې په جوړېدو کې نو تعریف دغسې شو چې کله د وینې په وینه کې د هیموګلوبین اندازه راټیټیږي د نارمل لیول څخه دې ته انیمیا وایي یا کمخوني وایي د انیمیا پیښې زموږ په وطن کې خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې ډیر په لوړه فیصدي دي تقریبا د دبليو ایچ او د ریسرچ په اساس باندې هغه مناطق چې هغه اطرافي دي هلته سبزیجات او میوه‌جات څخه زیاته استفاده نه کیږي په هغوی کې تقریبا 4% چې دی د کمخونۍ پیښې موجود دي هغه مناطق چې هغه ښاري وي هلته نسبتا خوراکونه او دواګانو ته لاسرسی موجود وي په هغوی کې تقریبا 1% خلک چې دي په دې ناروغۍ باندې اخته دي یعنی اکثره موږ تاسو چې وګورو په کورنیو کې په نورو ساحو کې وګورو اکثره ماشومان زنانه حامله میندې ځوانان اکثره په کمخونۍ باندې اخته او کمخوني چې دی دې ته اکثره د مرضونو مور ویل کېږي اکثره خلک داسې فکر کوي چې زه داسې تکلیف لرم خو هغه چې ډاکټران وڅېړي غټ سبب د هغوی کمخوني ځکه وروسته موږ په دې باندې اعراض والایم باندې خبرې کوو په کمخوني کې ډېر زیات اعراض والایم راځي چې ډاکټران ورته بیا انشاءالله هغې ته متخصص صاحب تاسې ډولونو باندې غوښتل خبرې ډولونه چې دي د کمخونۍ د دبليو ایچ او له نظره د نورو کتابونو له نظره موږ 3 رقمه کمخوني لرو چې یو ته ویل کېږي خفیفه کمخوني چې میلډ انیمیا ورته ویل کېږي یو ته ویل کېږي متوسطه کمخوني یا موډریټ انیمیا او بلې چې د شدیده کمخوني ده یا سیویر انیمیا ده چې د دې انیمیاګانو د دې کلاسیفیکیشن په اساس باندې ناروغ مختلف اعراض علایم لري چې موږ په دې کلاسیفیکیشن څخه موږ به استفاده کوو په میلډ کمخوني کې موږ وایو چې په دې کې هیموګلوبین اندازه د 11 او یا د 11 څخه ټیټ وي موږ وایو چې د ناروغ خفیفه کمخوني باندې اخته ده چې که چېرې دغه موږ معاینه کوو په فزیکي معاینه کې به صرف د خولې په مخاطي غشا او د سترګو سپینوالی یا کنجکټیوا چې دی په دې کې چې د خصافت موجود وي او په موډریټ انیمیا موږ وایو چې که چېرې هیموګلوبین اندازه په وینه کې د 15 څخه لوړی او د 10 څخه ټیټه وي د دوی په منځ کې موږ وایو چې دغه ناروغ چې دی په متوسطه کمخونۍ باندې اخته ده چې دغه په فزیکي معاینه کې چې موږ ډاکټران ګورو خصافت د ناروغ په پوستکي کې موجود وي پوستکی خاصف وي او که چېرته سیویر انیمیا وي نو په دې کې د هیموګلوبین اندازه د 15 ملي ګرام څخه راټیټیږي 15 ملي ګرام څخه چې راټیټیږي دا سیویر انیمیا ده یعنی دا شدیده کمخوني ده چې د دې خصافت یا د خصافتوالی چې دی د لاسونو سترګو د خولې په مخاطي غشا په نوکونو کې او د وجود په ډېرو برخو کې چې دی
دا خصافت لیدل کیږي. نو دا هم موږ په کورونو کې کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو. موږ ته معلومات کیږي چې دا مریض په شدیده کمخونۍ یا په متوسطه کمخونۍ او یا په حاده کمخونۍ باندې اخته ده. نو دغه یو کلاسیفیکیشن دی چې د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې موږ هغه ناروغ کلاسیفیکیشن کو او د هغه دپاره چې د دې کلاسیفیکیشن په اساس موږ د ناروغ د تداوي پلان هم همغسې جوړو چې خفیفه او متوسطه کمخوني چې دی دا د اورل یعنې د خولې له لارې موږ تداوي کوو. که چیرې سیویر انیمیا وي یا هیموګلوبین له 5 څخه ټیټ وي نو دې دپاره حتی د وینې د ترانسفیوژن یعنې د وینې د ورکړې ضرورت هم پیښیږي. بیا نو دغه کلاسیفیکیشن په اساس باندې موږ مریض کټګوري کوو او د هغې مطابق تداوي ورته شروع کوو. متخصص صاحب تاسو دغه درې سټیپونه یاد کړل. په دغه درې واړو کې کوم یو خطرناک دی چې کمخوني په تمام معنا په ټولو حالتونو کې ما ته ویل چې خپل هیموګلوبین چې دی د دې وظایف چې دي چې ټول وجود ته چې د اکسیجن انتقال، غذایي مواد انتقال، د وجود څخه د فاضله موادو راخستل، یعنی دا د وجود په مختلفو برخو کې مهم رول لري. نو هر یو خطرناک کېدلی شي. خو که چیرته سیویر انیمیا یا شدیده کمخوني واقع شي نو په هغې کې اعراض و علایم ډېر شدید پیدا کیږي او ناروغ باید ژر شبخانې ته مراجعه وکړي او د هغه دپاره چې دی منظم پلان د تداوی باید جوړ شي. او نور کمخونیګانې چې دي که متوسطه وي او که خفیفه کمخوني نو دا د غذایي رژیمونو سره او د بعضې فولیک اسید او د آیرن د ټابلیټونو سره هم اصلاح کیږي. نو دې ته باید سړی متوجه شي. ډاکټر صاحب تیار هم زموږ بحث پیل شوی د کمخونۍ په تړاو. راځئ همدا موضوع هم د پیل کې په بحث وکړو. د دې نښې علایم څه دي د ناروغۍ؟ د دې ناروغیو په نښو نښانو باندې به هم خبرې کوو. خو اول دا ده چې موږ په دې باندې وغږیږو چې آیرن او فولیک اسید دپاره منابع څه شی دي چې موږ او تاسې کولی شو چې په کورونو کې د هغې څخه استفاده وکړو او د دې ناروغۍ څخه خپل ماشومان، لویان او زنانه خلاص کړو. اکثره منابع زموږ د دې دپاره چې دي هر څوک دواګانو ته لاسرسی نه لري. په کورونو کې کولی شو چې د انیمیا د مخنیوي دپاره چې دی موږ د سبزیجاتو څخه استفاده وکړو. په کورونو کې د نخودو څخه استفاده وکړو، د لوبیا، نارنج، پیستا، بادام، وریجې، غوښه، د ځیګر غوښه، دا هغه شیان دي چې اکثره په دې کې چې د آیرن او فولیک اسید، هګۍ شولې، شیدې شولې، په دې شیانو کې چې د مڼه، په دې کې چې د اوسپنه زیاته ده. نو دا منابع دي د دې شیانو باید اول کوشش وکړو چې د دې څخه ډېره استفاده وکړو چې په کورونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي وشي. اکثره په شنو سبزیجاتو کې دغه ویټامینونه ډېر موجود وي او د دوی ضرورت چې دی خصوصا د فولیک اسید ضرورت چې دی د ورځې په ماشومانو کې د 10 نه نیولې تر 80 ملي کولانټه پورې په ورځ کې باید یو ماشوم چې دی فولیک اسید واخلي. او په لویانو کې خصوصا په حامله میندو کې چې دی په هغوی کې باید د 600 مایکروګرام پورې چې دی د ورځې ضرورت دی چې باید فولیک اسید واخیستل شي. ځکه دا د هغوی د ماشوم دپاره هم ډېر زیات ضرور دي. وروسته په دې باندې خبرې وکړو. خو دا منابع دي چې باید موږ کوشش وکړو چې په کورنۍ کې دغه شیان ته ډېره لاسرسی پیدا کړو او زموږ د دې ناروغۍ د مخنیوي دپاره یو حل لاره ده. متخصص صاحب فولیک اسید به وپېژنو، اوسپنه، تاسې ورځني اړتیا به هم خبرې وکړو. ورځني اړتیا باندې موږ خبرې وکړلې. اوس په فولیک اسید چې دی موږ ویل دا 9 بي ویټامینونو په هغې کې راځي. ویټامین بي 9 ورته ویلی کېږي. او فولیک او آیرن چې دي دا د وینې په ترکیب کې یعنی د هیموګلوبین په ترکیب کې ډیر مهم رول لري. ورځنی اړتیا باندې خبره وکړله چې په ورځ کې باید فولیک اسید چې ده ماشومانو کې د 10 نه تر 80 مایکروګرام پورې او په لویانو کې د تر 600 مایکروګرام پورې باید د ورځې دا واخیستل شي. دغه ضرورتونه دي او هغه منابع باندې موږ خبرې وکړلې چې باید په دغه شیانو کې چې دی دا موږ چې مخکې وغږېدلو په دې کې دغه ویټامینونه موجود دي په پراخه اندازه او باید د دې څخه په کورونو کې باید په پراخه اندازه استفاده وکړو. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره دا ښه لاره ده. مخکې د هغه نه چې یو څوک په کمخونۍ باندې اخته کېږي باید دغې د مخنیوي لپاره هم دغه خوراکونه او دغه شیان په کور کې عام کړو. انشاءالله دا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښه لاره ده. قدرمن متخصص صاحب ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو او لیدونکو. تاسې همداسې به د ځلا ټلویزیون څخه درنه په لور ګرځئ میز ګورئ او د راډیو څخه اورئ چې د خپرونې د بحث موضوع مو ده اوسپنه یا فولیک اسید ټابلیټ څه ته وایي. په همدې تړاو مو د کونړ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر صاحب راسره به بلمه دی او تاسو ته به د همدې موضوع په تړاو بېلابېل معلومات وړاندې کوي. متخصص صاحب که د دغو ویټامینونو د کموالي تاثیرات په وجود باندې د ماشومانو مېرمنو باندې څه دی؟ خصوصا که چېرته یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، انیمیا ته ځي، کمخونۍ ته ځي،
د آیرن هغه اعراض علایم باندې به وروسته موږ خبرې کوو که چېرته یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او په وجود کې د اوسپنې او د فولیک اسید کموالی رامنځته کیږي مختلف تاثیرات لري په وجود باندې خصوصا فولیک اسید چې دی د دې تاثیرات ډېر دي په وجود باندې په اکثره میندو کې چې دی په ولادي ډول سره چې کوم ماشومان پیدا کیږي او په ولادي ډول په هغې کې بعضې مشکلات پیدا کیږي چې ډاکټران ورته نیورال ټیوب ډیفیکټ وایي اکثره به تاسو کتلي شبخانو کې یا په کورنیو کې ماشومان چې راځي د ملا په ساحه کې چې دی یو رقم راوتلې برخه د دانې ته ورته یو شی پیدا کیږي چې هغې ته سپاینه بایفیډیا وایي دغه تاثیرات لري اکثره میندې چې د کمخونۍ له وجې خصوصا د فولیک اسید د کموالي له وجې ماشومان چې پیدا کیږي اننسیپالي موږ ورته وایو چې د سر جوړښت موجود وي دماغ پکې نه وي د سر یې کوچنی وي هایدروسیپالوس یا سر د نورمال حالت څخه غټ وي دا پیدا کیږي یا دا چې مخکې له وخته ډیلیوري پیدا کیږي مسکریچ پیدا کیږي ابورشنونه پیدا کیږي ماشومان لوبرتویټ پیدا کیږي اکثره کم وزنه ماشومان پیدا کیږي یا پریمچور پیدا کیږي مخکې له وخته پیدا کیږي دا هغه تاثیرات دي چې دا د فولیک اسید او د آیرن د کموالي له وجې اکثره په میندو کې را پیدا کیږي او په خپلو راتلونکو ماشومانو باندې دغومره تاثیرات لري نو د ده په خاطر باندې چې موږ د دې ناروغیو یا د ماشومانو د سالم ولادت دپاره چې دی چې ماشومانو کې په ولادي ډول داسې مشکلات پیدا نشي نو دوی دپاره چې دی اکثره میندو ته موږ دا توصیه کوو چې که چیرې په خارج ممالکو کې یو مور چې هغه تصمیم لري چې حمل واخلي د حمل د اخیستو نه یو میاشت مخکې فولیک اسید او آیرن دې ته شروع کیږي او په لومړي ترایمستر کې یعنې په لومړي درې میاشتو کې باید دا دوامداره د فولیک اسید او د آیرن څخه استفاده وکړي تر څو هم مور سالمه پاتې شي او هم چې د راتلونکي ماشوم د اختلاطاتو څخه وژغورل شي نو دا هغه شیان دي چې باید دې ته متوجه شي قدرمن متخصص د ټولنې یا د اطفالو ته طبقه بندي چې وکړو د خلکو کوم ډول خلک د دې نه متاثره دي یا تاثیر په ډېر زیات دی لویان دي د جګ عمر خلک دي میرمنې دي ماشومان دي پیغلې دي کوم ډول خلک د دغه ویټامینو د کمښت سره مخ ستاسو له نظر البته ما مخکې وویله چې په هغه ممالکو چې هغه اقتصادي وضعیت خراب وي مخ په ودې هیوادونو کې په دې خلکو کې چې دی دا خلک زیات د دې ناروغۍ د هغه سره مخامخ دي د خطر سره مخامخ دي ځکه زموږ په کورونو کې اقتصادي وضعیت هغه عمره نه دی چې په سبزیجاتو میوهجاتو او د دې شیانو څخه ډېر استفاده وکړو نو اکثره مخ پر ودې هیوادونه چې دي خصوصا زموږ په وطن کې دغه خلک د دې ناروغیو د خطر سره مخ دي بل دا ده چې زموږ او ستاسې د اقتصادي وضعیت له وجې اکثره میندې چې د ریکرنټ ولادتونه دوامداره ولادتونه د ولادتونو په منځ کې فاصله نه موجودیت او بیا هغه میندو ته هغسې غذایي رژیم برابرول نه دا د دې ناروغیو د خطر سره ډېر مخ دي خصوصا ماشومان په کور کې د بیروبار ور کراوډ زیاتوالی د ډېرو ماشومانو موجودیت هغوی ته هغه کافي صحي غذایي برابرول نشتون دا ټول هغه شیان دي چې په دې میندو باندې هم په ماشومانو باندې بد تاثیرات لري او راتلونکي کې د انیمیا او د دې د بدو عواقبو سره مخامخ کیږي قدرمن ډاکټر صاحب په کورنۍ کې د فامیل غړي دي دوی څنګه وپوهیږي چې د فولیک اسید اړتیا د وټامین اړتیا د میرمن ته ډېری موږ تاسې په دې هېواد کې ژوند کوو ځینې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله زده کړې نه دي کړي یا نالوستي دي نو فکر وکړئ یو امیدواره میرمن ده او د ژوند همشریکه نه پوهېږي چې دی وټامینونو ته اړتیا لري څنګه موږ ساده و دغه زموږ لیدونکي اورېدونکي همداسې به زموږ ډېر اورېدونکي زموږ خپرونه ګوري اوري تاسې څنګه واضح کولی شئ چې دا میرمن امیدواره ده او دته که حداقل تاسې غوښه نه شئ راوړلی بهترین خواړه نه شئ راوړی لکه څنګه تاسې ورځني اړتیا یاد هم کړي خو بیا هم د دې خاطره چې زموږ هغه اورېدونکي خو وپوهېږي مخکې د هغه نه چې موږ په د دې په ضرورتونو باندې وغږېږو که ښه وي دغه لاملونو باندې چې وغږېږو نو په دې کې دا موضوع چې دی مطرح کېږي د دې ناروغیو خصوصا د انیمیا د فولیک اسید او د آیرن د ناروغۍ اسباب چې دي اکثره زموږ ستاسې په کورونو کې مشکلات وي اقتصادي ستونزې وي یو دا ده چې په خوړو کې به د فولیک اسید کم اخیستنه وي که چیرې په خوړو کې د فولیک اسید کم اخیستنه موجود وي یا د آیرن کم اخیستنه موجود وي نو دغه میندې یا ماشومان چې دي دا د دې ناروغۍ دپاره مساعد دي هغه ماشومان چې ډېر وخت لپاره د وزو یا د غواو د شیدو څخه استفاده کوي اکثره میندې شیدې نه ورکوي دا ناروغان چې دي دا د دې کمخونۍ یا د دې ناروغۍ د غټ خطر سره مخ دي ځکه اکثره چې دی د غوا شیدې او د وزو په شیدو کې چې د فولیک اسید او د اوسپنې کموالی ډېر موجود دی نسبتا د مور شیدو ته نو په دې کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته وزیږېږي پریمچور وي یا کم وزنه زیږېدلي ماشومان چې دي د دوی په وجود کې چې دی د دې فولیک اسید او د آیرن دپاره ذخیرې نشته دی نو دا ناروغان چې دي دا ماشومان چې دي دا د دې ناروغۍ د خطر سره مخ دي
یا دا وي تاسو به اکثر لیدلی وي چې هغه ماشومان چې هغوی دوامداره اسهالاتو باندې اخته وي اسهالات ولري یا دا چې په د کولمو بعضې ناروغۍ دي چې مال ابزرپشن موږ ورته وایو سوی جذب په هغې کې راځي مطلب ناروغ خوراک کوي ښه خوراک کوي فولیک اسید او آیرن چې دی په کافي اندازه هغه ته رسیږي خو د دوی په کولمو کې مشکل ده جذب نشته هضم نشته هغه چې دی اترا کېږي وجود ته نه جذبېږي چې جذب نشو دا ناروغان چې دي د دې ناروغۍ دپاره چې دی مساعد دي بل دا چې اکثر هغه ماشومان یا میندې یا کورنۍ چې هغوی سبزیجاتو میوهجاتو او یا د دې ته لاسرسی نه لري د اقتصادي مشکلاتو له وجې نو دغه ناروغان چې دي اکثره د دې د کمښت سره مخامخ کیږي بل چې دا کېدلی شي چې ما مخکې ویلې چې د ذخیرو کموالی موجود وي یا په وجود کې ذخیرې نه وي یا د اوسپنې کم اخیستل کم په غذایي موادو کې کم واخیستل شي یا دا چې اړتیا زیاتوي لکه موږ ویله چې اکثره په ماشومانو کې اړتیا زیاته چې ماشومان ګرځي فعالیتونه کوي په دې کې اړتیا زیاته یو مور د حامله ده دغه اړتیا زیاته ده باید لکه هغه اخلي آیرن او فولیک اسید اخلي خو دغه اړتیا زیاته ده چې باید زیات واخلي نو یا دا وي چې د اړتیا زیاتوالی وي یا دا وي چې اوسپنه کم اخیستل کېږي یا دا چې په وجود کې جذب خراب وي او یا دا وي چې په وجود کې داسې مشکل موجود وي چې د دې اوسپنې او د فولیک اسید میتابولیزم خرابېږي مطلب په کافي اندازه اخیستل کېږي خو په میتابولیزم نه رسیږي وجود ته په استخلاف نه رسیږي وجود په درد نه خوړل کېږي یعنې دا هغه لاملونه دي چې د دې ناروغۍ لپاره چې کېږي سبب پیدا کېږي بل دا ده چې هغه حالات دي چې مثلا په هغې کې اړتیا زیاته وي لکه یو مور د پریګنانټ ده یو ماشوم دی هغه تر یو کلنۍ پورې انفانسي ده په هغې کې چې د ضرورتونه ډېر وي یا ماشوم وزن کم دی یا مخکې له وخته پیدا شوی دی یا بعضې ناروغان دي هغه بعضې دواګانې استعمالوي چې د هغوی کې هم د دې آیرن او د فولیک اسید میتابولیزم خرابېږي یا داسې دي لکه په خارجي ممالکو کې یو مور ده یو څوک دی هغه الکول ډېر استعمالوي نو د الکول چې دي هم د دوی جذب او هغه میتابولیزم خرابوي دا بل دا چې په وجود کې بعضې انتانات دي لکه چینجیان دي میکروبونه دي نو دا هغه شیان دي چې د دې ناروغۍ دپاره مساعد کوونکي فکتورونه دي او دا یې لاملونه هم کېدلی شي نو که څوک په دې ناروغۍ باندې اخته نو اول موږ باید دا ټول اسباب وڅېړو چې د دې څه مشکل دی او د هغې اول باید هغه سبب هغه شي تداوي شي او د هغې وروسته چې دی ناروغ ته باید څه وشي دغه رقم ویټامینونه توصیه شي چې د دې ناروغۍ هم تداوي وشي او هم یې راتلونکي کې مخنیوی وشي تداوي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب د اوسپنې یا فولیک اسید اړتیا په کوم وخت کې زیاتېږي اوسپنې او فولیک اسید اړتیا ما تاته ویله چې دا څو حالتونه دي که نه یو دا ده چې چیرې یو مور پریګنانټ وي یعنې حامله داره وي په دې کې چې د ضرورتونه زیاتېږي یا دا د یو ماشوم دی هغه تر یو کلنۍ پورې شیرخور دی اکثر د وچ شیدو څخه استفاده کوي یا دا ده چې د غوا او یا د وزو شیدو څخه استفاده کوي په دې کې ضرورت زیات دی ځکه په دې کې چې د فولیک اسید او آیرن کم ده نو دې کې ضرورت زیات وي یا هغه ماشومان چې کم وزنه وي یا مخکې له وخته زیږېدلي وي په دې کې چې دی ضرورتونه زیات دي په دې کې باید څه وشي اضافه آیرن او فولیک اسید باید واخیستل شي ځکه دوی کې ضرورت زیات ده قدرمن متخصص صاحب د دغه وټامینونو د کموالي په وجود کې کوم اغراض علایم پیدا کیږي مخکې په د باندې وغږېدلو چې مهم شی دا ده چې په اعراض او علایمو باندې زموږ خلک پوه شي او موږ په دې باندې وتوانېږو چې حد اقل هغه اعراض او علایم چې د انسان په وجود کې را پیدا کیږي هغه په دې ته متوجه شي نو ډاکټر ته مراجعه وکړي اکثره د فولیک اسید د کموالي له وجې یا د آیرن ډیفیشنسي یا د اوسپنې د کموالي له وجې کوم انیمیا چې رامنځته کیږي په ناروغانو کې مختلف اعراض علایم راځي اول به دا چې هغه د کمخونۍ عمومي اعراض به په ناروغ کې راځي لکه ناروغ به خاصه وي ستومانه به وي ستړی به وي اکثره به بې علاقې وي بې اشتها به وي ناروغ به مخرش وي خصاپت به اکثره موجود وي په خولې کې په نوکانو کې د سترګو په مخاطي غشاو کې او نوکان به یې ماتېدونکي وي نوکان به یې قاشق ډوله وي سوی هضم یا سوی جذب اکثر موجود وي په ناروغانو کې به د ودې وروستوالی ډنګروالی او کمزوري به پکې احساسېږي په وړو ماشومانو کې به پیډنګ یعنې هغه خوراک به ډېر کمزوری وي د ناروغانو ژبه که وکتل شي خوی به وي دردناکه به وي او سوروالی به ډېر پکې لیدل کېږي په بعضو ماشومانو کې کېدلی شي یا په لویانو کې خفیف ژړی ولیدل شي اکثره په غټانو کې که ولیدل شي تاسو ته بهتره معلومه ده چې شکایتونه کوي د پښو سوزش څخه د پښو د حیثیت کموالي څخه او د پښو د کمزورۍ څخه دا ټول هغه اعراض علایم دي چې په کمخونۍ او په انیمیاګانو کې رامنځته کېږي او بعضې میندې به تاسو اکثره په کورونو کې لیدلي وي چې
خاورې خوري یا نوکان خوري، بعضې خلک وریجې خوري په کورنۍ کې. دا هغه شیان دي چې سړی باید په دې پوه شي که یو څوک یو مور په کور کې خاورې ته زړه کېږي، نوکانو ته زړه کېږي، یا په کور کې بل شي ته خام شیان ته زړه کېږي، په دې کورنۍ کې باید دغه په دې پوه شي چې دا ناروغ چې دی دا په انیمیا یا په کمخونۍ باندې اخته دی او د وجود چې دی اوسپنې او فولیک اسید ته ضرورت لري، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو دا هغه اعراض علایم دي، مختلف اعراض علایم چې دی په دې کې رامنځته کېږي. نظر هغه د کمخونۍ درجه بندۍ چې موږ وکړله هغې ته، نو دغه هغه مهم اعراض علایم دي چې دا که چېرته یو څوک په خپل ځان کې یا په خپل ماشوم کې ولیدل شي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. متخصص صاحب راځو غواړو په دې هم وغږیږو، تشخیص د دې ناروغۍ څنګه کولی شو چې تر څو وپوهیږو؟ تشخیص د دې ناروغۍ خو موږ اول اعراض علایم باندې کوو، ځکه په کور کې یا په فامیل کې چې دی که چېرې دغه موږ چې کوم اعراض علایم ولید که چېرې دغه اعراض علایم موجود وي، خو نو موږ ډاکټر ته مراجعه کوو. بیا ډاکټر چې دی دغه اعراض علایم یا مریض خپله ورته وایي او یا موږ د هغې څخه پوښتو. نو دغه یو چې دی اعراض علایم شو او د اعراض علایم په څنګ کې موږ فزیکي معاینه کوو، په فزیکي معاینه باندې اکثر دغه تشخیص کیږي او د هغه نه وروسته چې دی موږ لابراتواري معاینات کوو. په لابراتواري معایناتو کې موږ کمپلیټ بلډ کاونټ د وینې مکمل هغه محیطي سمپل اخلو، په هغې کې کتل کیږي چې دا ناروغ په کوم ډول انیمیا باندې اخته دی او په څنګ کې د دې د انیمیا هغه درجه بندي کوو چې دا په کوم ډول انیمیا باندې اخته دی او د هغې مطابق تداوي ورشروع کوو. متخصص صاحب درملنه یې باید څنګه وشي؟ درملنه مهمه ده د دې لپاره چې موږ د یو کمخونۍ ناروغ تداوي کوو. د هغوی د تداوي چې دی 4 اهداف دي. دغه اهدافو ته باید موږ ځان ورسوو. اول هدف زموږ دا دی چې ناروغي لامل پیدا کړو او لامل یې باید تداوي شي، ځکه مخکې موږ په دې لاملونو په دې شیانو باندې وغږېدلو. بل دا ده چې ناروغ ته کافي اوسپنه او فولیک اسید باید ورکړل شي. او بل دا ده چې فولیک اسید موږ ولوستل چې فولیک اسید ورځنی اړتیا چې ده د هغې نه اضافه باید ورکړل شي. په ماشومانو کې 80 مایکروګرامه او په لویانو کې 600. د دې نه علاوه چې موږ دغه ورکوو د فولیک اسید د 3 نه تر 4 هفتو پورې، او ورسره چې دی اوسپنه ورشروع کوو. اوسپنه یا پیرسلفیټ ورشروع کوو، تقریبا په ماشومانو کې د 3 نه 6 ملي ګرام پر کیجي باندې ورکول کیږي او پیرسلفیټ چې د 10 نه 15 ملي ګرام ورکول کیږي. د دې 4 دغه اهدافو لپاره به موږ چې کوو ځان نسو لامل به پیدا کوو او تداوی به کوو، او تداوی به په دغه منظم طریقه باندې منظم کورس باندې 3 نه 4 هفتو پورې فولیک اسید ورکول کیږي، 3 نه 4 میاشتو پورې چې دی اوسپنه یا پیرسلفیټ ورکول کیږي. او د دې سره په څنګ کې چې دی زموږ غذایي رژیم ډیر ضرور دی چې غذایي رژیم هم باید اصلاح شي، د سبزیجاتو، میوه‌جاتو، شیدو او د میوو څخه باید استفاده وشي. ناروغانو ته چې کوم سبب وي هغه باید تداوي شي. نو دغه 3-4 شیونه دي چې د دې په اساس باندې موږ ناروغ تداوي کوو او خپل تداوي ته به دغه کورس تر اخره پورې ادامه ورکوي او هر 15 ورځې وروسته به بیرته ناروغ غواړو، هغه به اعراض علایم به ګورو چې په اعراض علایم کې کموالی راغلی دی نه دی راغلی، د وینې معاینات به ورته کوو چې زموږ هیموګلوبین سویه جګیږي نه جګیږي، او دا شیان چې د منظم طریقه باندې به دغسې موږ تعقیبوو تر څو د مریض د کمخونۍ څخه وژغورل شي او په دغه طریقه باندې تداوي شي. متخصص صاحب دانش په ځوان نجونو کې د کمخونۍ د مخنیوي لپاره کورنۍ څه مسؤلیت لري؟ په ځوان نجونو کې خصوصا په ماشومانو کې موږ په کمخونۍ باندې ډېر وغږېدلو چې دغه اعراض علایم او دا شیان پکې را پیدا کېږي. نو اکثره ځوان نجونې چې دي په کورنۍ کې دي، اوس خو خوشبختانه په کلینیکونو کې او په مکتبونو کې هم دغه ګولۍ توصیه کېږي. نو له کورنۍ څخه مو همدا خواهش دی چې که چېرې یو ځوانۍ کې ځوان نجونې په کمخونۍ باندې اخته وي، هغه وروسته چې دی یو مور کېږي او حامله کېږي او د هغه په ماشوم باندې بد عواقب لري او د دې زنانه یا د دې ماشوم هغه وزن کم پاتې کېږي، وجود فزیکي هغې کم پاتې کېږي. نو د دې د مخنیوي دپاره چې دی باید موږ او تاسې په کورونو کې هم دا عامه پوهاوی وکړو چې په کلینیکونو کې چې دی مفت پیدا کېږي، فولیک اسید دي، آیرن دي، هلته ځي ډاکټر یې ته ځان ښیي، هغې اعراض علایم ګوري، معاینات یې کوي او که چېرې په دې ناروغۍ باندې اخته وي دا تداوي ورکوي، او که چېرې اخته نه وي هم د مخنیوي دپاره هم دا ورکول کېږي چې دا زنانه یا دا ماشوم چې دی په دې ناروغۍ باندې په راتلونکي کې اخته نه شي. ډاکټر صاحب زموږ اورېدونکي لیدونکي به وایي چې دوی فولیک اسید باندې ډېر وغږېده انیمیا باندې. اوس راځو ته چې دا فولیک اسید موږ چې ترلاسه کولی شو، کوم ډول مراحل لري، څوک یې ترلاسه کولی شي، کوم ځای کې کېږي، دا پړاوونه څنګه دي او مشخص په دغه ګټو غږېږو چې فولیک اسید یعنې څومره مهم څه دي؟
من خو په فولیک اسید او په آیرن باندې ډیر وغږیدلو په ګټو باندې مو وغږیدلو چې په وجود کې ډیر مهم رول لري د وینې د هیموګلوبین یا د وینې په جوړېدو کې ډیر مهم رول لري نو ډیر مهم دي چې باید هر ناروغي باید واخلي او بل د فولیک اسید او د آیرن پیدا کېدل اوس اکثره په کلینیکونو کې شته ده په هر کلینیکونو کې شته ده من کولی شو چې کلینیک ته مربوطه کلینیک ته مراجعه وکړو هلته ډاکټران شته ډاکټرانې شته قابلې شته او هغوی چې د کتل نه وروسته دا توصیه کوي او د هغې مطابق باید استعمال شي او دوباره بیرته ډاکټر ته مراجعه وکړل شي نو په کلینیکونو کې پیدا کیږي هیڅ مشکل نشته دی دولتي دي پیسې خرچه پې نه راځي فقط من کولی شو چې استعمال یې څه ډول دی استعمال من خو یو دا ده چې د مخنیوي دپاره استعمال او یو د تداوی دپاره که چیرې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي موږ ولوستل چې دا د فولیک اسید د 3 نه تر 4 هفتو پورې او آیرن چې دی د 3 نه تر 4 میاشتو پورې استعمالیږي دا د تداوی دپاره د مخنیوي دپاره په هفته کې هم کولی شو چې یو ټابلیټ څخه استفاده وکړو او که چیرې 2 ټابلیټو څخه استفاده وشي مشکل نشته دی نو اکثره په مکتبونو کې هم اوس دا رواج شوي دي ورکول کېږي ځکه د دې ناروغۍ د مخنیوي دپاره نو د مخنیوي دپاره دغسې ورکول کېږي او د تداوی دپاره تقریبا دغه 4 میاشتې تداوي ده چې دا باید منظم دغسې واخیستل شي متخصص صاحب غواړي څه بحث لږ بهر وغږېږو ډېری خلک چې کله د ټابلیټ نوم اورېدل کېږي که هر ډول ټابلیټ وي زموږ خلک اساس دي مخالفت کوي څه کول پکار تر څو یو منظمه پوهاوی وشي دا ټابلیټ له کوم ضرره خالي دي امامان او استادان فعالان مهمه مسله دا چې یو څوک په خپل سر باندې ټابلیټ استعمالول پکار نه ده چې په کور کې پراته په لاره کې یا داسې د دواخانې نه سړی راواخلي او خپل استعمال کړي داسې نه ده پکار خو دا ټابلیټ چې که فولیک اسید دي او که آیرن دي او که پیروسلفیټ دي دغه ټابلیټونه چې دي د دوی استعمال د ډاکټر د هدایت په مطابق وشي دا به ډېر ښه ځکه که چیرې دا ناروغ په کمخونۍ باندې اخته وي د هغوی تداوي به وشي او که چیرې اخته نه وي نو د هغوی مخنیوی به وشي نو په دې طریقه باندې د ډاکټر مطابق چې استعمال شي ډېر به ښه قدرمن متخصص صاحب د یو روغتیافال په توګه تاسې په دغه برخه کې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته چې هر اړخیزه او کلي جامع معلومات مو وړاندې کړل سپارښتنه څه کوئ تر څو خلک خپل روغتیا ته وګوري او دغسې ټابلیټونه چې د ځوان نجونو لپاره همدارنګه د مېرمنو ماشومانو لپاره د لویانو لپاره ډېر مهم دي په وروستۍ کې مو د یو روغتیاپال په توګه پیغام سپارښتنه او زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته څه ورکوئ ډاکټر صاحب محترم نو په دې باندې موږ وغږېدلو چې اکثره په ځوانو نجونو کې د کمخونۍ دغه هغه چې دي د ټابلیټونه د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونه دا کولی شي چې د هر ځای څخه ترلاسه کړي ټولو صحي کارمندانو لخوا چې دی په کورونو کې توصیه کېږي او دغه فولیک اسید ټابلیټونه چې دي د والدین هم په دې کې ډېر مهم رول لري چې خپل ماشومان یا خپل زنانه خپل ځوان نجونې ځوانې طبقه چې دی کلینیکونو ته انتقال کړي او په کلینیکونو کې دغه ټابلیټونه پیدا کېږي په وړیا ډول سره پیدا کېږي دومره خاص عوارض جانبي نه لري او په اطمینان سره هغوی کولی شي چې دغه ټابلیټونو څخه استفاده وکړي او بیرته چې دی تعقیبي هغه خپل ډاکټر یا خپل کلینیک ته مراجعه وکړي هغوی لخوا وکتل شي ځکه ما مخکې ویله که چېرته دا کمخوني دوام کوي نو دا هم د شخص په خپل وجود باندې هم ډېر بد تاثیرات لري او که چېرې یو مور او د هغوی حامله نو د هغوی په ماشوم باندې هم بد تاثیرات لري نو زموږ توصیه دا ده چې منظم ډول سره که څوک یو مور حامله داره وي هغه خو باید 100% باندې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او دغه ټابلیټونو څخه استفاده وکړي او هغه څوک چې هغه ځوان نجونې وي یا ماشومان وي هغوی هم باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي او د دې دغه ټابلیټونو څخه ځان مستفید کړي او باید واخلي ځکه چې مخکې د نه چې د په وجود کې د کمخوني اعراض والا هم را شروع کېږي او بد عواقب شروع کېږي د هغوی مخنیوي دپاره موږ باید د دغه ټابلیټونو څخه استفاده وکړو ډاکټر صاحب ډېره زه تمنه کوم چې ځانګړې مرکې ته راغلئ برخه مو واخیسته خوشحاله اوسئ د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د رڼا په لور ګرځۍ میز تر بیا بلې خپرونې چې بیا هم ظاهر الله ظهیر دا او یا نورو خپرونو ته راځم په پاک او مهربانه خدای مو سپارم د سورلډي او آباد افغانستان په هیله ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمې هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان